دغه ابوبکر صافی یم. البته ستا لایفونه کله ناکله ګورم، خو زه به یوه خبره تا ته وکړم. هغه دا ده چې زموږ او ستاسو رب العالمین الله په خپل کلام مبارک کې وایي چې موږ ته امر کوي چې یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین. لومبنۍ خبره زه دې ورونو ته چې لاندې ناست دي دوی ته دا کومه چې ای مؤمنانو له الله نه ویریږئ، یوه خبره، او له رښتونو سره لاره ونیسئ. دا منځګړپې چې موږ ورته وایو، لکه په حدیث کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي چې دا منافق هغه یربوع، هغه حیوان په څیر دی چې دوه مخه لري، ښکاري په مخه واچي دا چې په دې سوړه ننوځي. صافی صاحب هغه کس خو به نه یې چې د رسول الله د صحابه او د امهات المؤمنین و دفاع دې کړی، هغه کس خو به نه یې. اما هغه ابوبکر یم چې له هغه اول 2003 کال نه راځي، خو په دې میډیا باندې لګیا یم او لله الحمد. ته دا تندی لري ذکر چې الله دې تا ژوندی لري، الله دې تا ژوندی لري. ما ته ګرانې د الله لپاره در سره مینه لرم، او د الله لپاره موږ ته ګرانې، او داسې ده چې دا خلک به هر څه وایي، وایي زه له اغیارو نه هېڅکله ګیله نه کړم، دا چې څه یې په ما وکړل دا مې خپلو، دا خپل د خپې وایي. دا یاري بیا صافی صاحب محترم، دا یاري بیا څونه خوندور، دا بیت زما خپل دی. ما په خپل هغه فارسي نه پښتو مې ترې جوړه کړې ده. هغې به ویلې من از بیگانگان هرگز ننالم، به من هم هر چه کردن آشنا کرد. نو ما ویلې چې له اغیارو نه هېڅکله ګیله نه کړم، دا چې څه یې په ما وکړل دا مې خپلو. دا چې دا زما تر څنګه کینی او دا زموږ او ستاسو په خوا کې ناست دي، نو کله په میخ ګزار کوي او کله په نال ګزار کوي. قاري صاحب دا حوصله دغه منافقینو په خوږ نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې اعتراضات نه وکړي. مګر ګورئ څوک چې په دغې لارې باندې ځي، په تا به 120 رقم نومونه ایښودل کېږي. دا هڅه به روانه وي چې تا له دغې دعوت نه وګرځئ او ستا په مخ کې خنډ شي او تا لپاره یوه ستونزه جوړه کړي. خو زمونږه هېڅوک د ستا تر خوا نه وي. بس هغه عبدالرحمن بابا به ویلی وي چې الله در سره مل نه وي عبدالرحمنه، نو که لښکر هم در سره وي یک تنهایی. په چا باندې زړه صحیح ده چې ورونه مسلمانان نیک ورونه شته دي او هغه همیشه تا تر څنګ او ستا تر خوا به ولاړي او ودرېږي او تا به تقویه کوي، له تا نه به دفاع کوي، له تا سره به وي. خو په خوا کې داسې خلک، ګوره قاري صاحب ته په خپله هم قاري ماشاءالله، الله پاک ښه پوهه درکړې ده. الله دې نورم وځلوه او الله دې نورم توفیق درکړي. هغه کار چې ډېرو خلکو ونه که تا کړی دی او کوي او روان یې مخ ته. ګوره مکه مکرمه د امن ځای و، مکه مکرمه د امن ځای و، خو نبي صلی الله علیه وسلم به دې منافقینو مشرکینو نه پرېښود، هغه ته پکې امن نه و. داسې دی چې دا میډیا ده او په دې کې هر قسم خلک راځي، ډېرې ښې غوړې زیړې او داسې خوندورې خبرې به کوي، خو په هغو باندې به موږ نه دوکه کېږو او نه یې پروا ساتو. که یوه آخري خبره دې ورونو ته، شاه اسماعیل شهید رحمه الله یو ورځې یو لویه غونډه وه، په هغې کې بیان وکړه. چې بیان یې وکړه، بیان نه چې خلاص شو نو کتلې یو شپونکی را روان دی، راغی رانږدې شو او چې راغی وی والله دا څه وشو، دا بیان نه خو زه محرومه پاتې شوم. نو شاه اسماعیل صاحب ورته ویلې وایي کښېنه دلته. هغه بیان چې غټې مجموعې ته کړی و دته یې شروع کړ، وایي زه یو تن یم. وایي هغه یو تن ته مې چې اواز پورته کاوه هم د الله د رضا لپاره و، الله رضا لپاره دی، او هغه ډلې ته مې چې اواز پورته کړی و هغه هم د الله د رضا لپاره. قاري صاحب ته لا ځوان یې ماشاءالله، حوصله به نه بایلو او ته تکړه یې. پرېږده چې دا که په دې لاره باندې قاري صاحب دا د کوڅې او د دې کلي سپي او د سړکونو سپي او د عمومي لارو سپي او د دې ښارونو سپو ته موږ ودرېږو، نو دوی په تیږو ولو، ته باور وکړه کار پاتې کېږي. نر غوندې ولاړ وي، همداسې نر غوندې ودرېږه او ښه په کلکه ودرېږه. زه د ورور یم، په عمر کې درنه ډېر مشر یم او زه به دې تایید کومه او تایید مې همیشه کړی، نور که هېڅ نه دعا خو مې له لاسه کېږي. او باور وکړئ دا 2.5 میاشتې په مکه معظمه او مدینه منوره کې قسم دی چې ما ټولو دایانو د دین ته
په طواف کې اخري دا 2 راونډه د طواف ما په دعا تیرول والله په ژړا ژړا مې د خپل ورونو ته دعا کړې چې یا الله کم کار چې موږ نشو کولی زموږ دا ورونه کې یا الله ته مددګار شي لکه څنګه چې په صحابه باندې غیبي مرستې را نازلې کړې وي او هغوی سره د مرسته کړې وه دغسې د خلکو سره مرسته وکړي دغې منافقینو نه یې وژغوري دا منافقین دا بد خلک او دا هېڅ هم نه دي هو الذي ګوره قرآن کې دا تیارې جمع دي ستاسو خیالي تیارې ظلمات ویلي نور مفرد دی یعنی دا یو نور دی رڼا ده خو د دې رڼا په وړاندې دا خلک راپورته کیږي مشرکین روافض د الله د دین دشمنان منافقین و په ظاهره باندې به غاټ پټکي مولانا سنجان صاحب ویلي چې بس تخیږي نو اول پټکي نه باسي بیا خپل ورنه نوځي دا دومره خو کارونه څه دي کارونه ډیر خطرناک دي اسلام دشمنی له اسلام او د مسلمانانو سره دشمنی ایتیستان یو خوانه دي دا روافض له بل خوانه دي دا منافقین له بل خوانه دي دا ایتیستان یو تیار نه ده تیاری ډیر دي خدا کومه رڼا چې د اهل کتاب او سنت سره د قرآن او د سنت له علمبردارانو سره ده ولکه د چاغه پلار مړه کی او الله دې تا ته حوصله درکړي ته به په دې نه خفه کېږي په دې باندې به بالکل به په دې باندې ځان بیا دوی وایي ودرېد سړی هم ډاون که ماتم که نه موږ د ماتېدلو نه یو په لاس کې مې کښتۍ ده او په مخ کې دریابونه دي په دې لاره به بیا یم که وم که نه وم نه دی نعره تکبیر الله دې خوشحاله الله اکبر نعره تکبیر الله اکبر ولله الحمد نو دا ځینې خلک دي څوک به وایي ته وهابي او ته پلانی او ته بستانی هغه یو راته ویل وهابي ما ورته ویلې که زه وهابي یم نو ته ابو لهبي یې بیا ځان ټینګ کړو بیا یې زور ورکړي اوس ولکه دا څه شی وایي مالې وهابي او دا ابو لهبي نو مالې پرېږده دا خبرې نو زه دې دا تندی م ښکلومه دا مخ دې م ښکلومه ته زمونږ ورور او ته به میدان نه پرېږدې دا دې هغو خبره کنده دې چغالانو ته چې ته میدان ور پرېږدې نو پاتې به بیا څه شی شي نه حوصله به نه بایلې او تر څنګ دې خیر دی که منافقین دي خوا کې راځي راټولېږي بعضې خبرې کوي خو دا مسلمانان وروڼه له تا نه ډېر څه زده کوي او زده کړي دي او دا کافران دا بېدینه دا د الله د رسول د کور دشمنان دا باید داسې پرېنږدو الله دې جنتي که الله دې نور مزلوه او الله دې په خپل حفظ او امان کې لره به زه دغې لپاره راپورته شوی یم جزاکم الله خیر شیخ صاحب محترم د چا زړه چې له توحید نه ډک وي چا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ناموس غیرت کړی وي چا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحابه او په اهل بیت غیرت کړی وي نو د هغوی دا خبرې د انسان زړه ته کوزیږي شیخ صاحب محترم تاسو هغه خلک یاست چې په دې میډیا کې خلقو سلمان خان پیژندل تاسو د رسول الله د ناموس دفاع کوله موږ ماشومان ولو باور وکړئ د تاسې بعضې کلیفونه موږ لیدل او موږ ته په مخه باندې راتلل د ما د الله په ذات قسم وي د رب دپاره مؤمنه در سره وه او محبت در سره وه او در سره ده تاسې په هغه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه و دفاع له دې روافضو مجوسیانو مشرکینو نه کوله خلقو به ټول عمر خپلو لیډرانو ته زنده‌باد ویل او په لیډرانو باندې به راټول ول الله دې تاسې سرلوړي عزتمن او قدرمن کړي باور وکړه که بل چا داسې خبرې راته کړي وای تا به راته کتل چې د سړي زوی به مې جنې جوړ کړی که بل چا داسې د ډاډګیرنې خبرې راته کړي وای نو د سړي زوی مې جنې جوړول خو چونکې تاسو د الله د پیغمبر په ناموس غیرت کړی ده د الله په پیغمبر او د هغه په عزت مو غیرت کړی وو او کړی مو ده اله العالمین مو سرلوړي عزتمن او قدرمن لره شیخ صاحب محترمه خبره داسې ده د ما په دې 2 کاله وخت کې د مسلمانان الحمدلله ډیر را بیدار سو د خدای په فضل سره بیا خاص کر په پښتنو کې هغه کومه پوهه او کوم علم چې الله ماته را کړی وو لیک ده بیخي کم ده یو څاڅکی د دریاب په اوبو کې یو څاڅکی ده خو دا مې مؤمنانو ته ورسول مؤمنانو ته مې وویل چې مؤمنانو د عقیده را خپله کړیه خلق د زنده‌بادو د مردابادو د خپلو لیډرانو رهبرانو د خپلو خلیفګانو موریدانو صفتونه کوي ما ته به د خپل جانان د عزت دفاع کوو ما ته به نن خپله د پیغمبر علیه الصلاة وسلام د عزت د امهات المؤمنینو د یارانو د صحابو د اهل بیتو دفاع کوو الحمدلله ډیر پوه سول مشکل دلته دا ده له دې خلقو سره ما ډیرې مناظرې بعضې خلقو سره مې مناظرې وکړلې د دې مناظرې په وخت کې
یو څو د ثبوت لپاره زه تاسو ته بعضې کلیفونه دلته بعضې میسیجان د دوی درته در اورم چې دوی په علمي میدان کې ناکام سول، ذلیله سول او د دوی هغه کفر و ضلالت و ګمراهي دنیا ته ښکاره سوه. نو دغه څه یې رامخکې کړل چې هغه د دوی ریپورټونه دي. بابا عبدالرحمن صاحب ته دا میسیج دوی ته ور واوروه. دا خپل ورته وایم، دا خپل ورته مې غوښتنه مې له دوی نه دا وه چې تاسو باید له دې نورو خلکو سره ځان معلوم کړي، خپل اخلاص او صداقت. لکه تاسې اولنی آیات کې مهرباني وکړه، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین. ای د ایمان والا الله نه وډاریږئ او له صادقو مؤمنانو نه سئ، یعنی خپل هم صادقین سئ او د صادقینو د رښتونو خلقو ملګرتیا هم وکړئ. دا څوک دي؟ نه درته معلومیږي دا څوک دي؟ نه پوهیږئ؟ آیا دا صفت په ځان کې نه سئ پیدا کولی؟ والله جل وعلا دې په موږ کې پیدا کړي. قدرمندو دوستانو، شیخ صاحب د شیخ صاحب در سره پالو کړي ټول مؤمنانې د رسول الله د عزت د دفاع په خاطر ټول در سره ملګری کړي دي. موږ دا شیخان د پالورزو ته ضرورت نه لري. ټول عمر مې د ځان په باره کې والله که درته ویلي لمانه د پالوبیک مولوبیک در اخلي او دا شیخ صاحب در سره ملګری کړي، ډېره فایده به درته وکړي، ډېره فایده به درته وکړي. الله دې تاسې قدرمن کړي. دا میسیج ته واوروه چې دا دوستان په خپله باندې واوري، د موږ ملګري بیا هم واوري. السلام علیکم. ګرومرګلو چوله خی جوړ امید لرم چې ټول وټ کړو. ګرومرګلو دغه ملعون باندې ایره خدا خو وخت کې زنګ مو وایره د مهرباني. السلام علیکم. ګرومرګلو چوله خی جوړ امید لرم چې ټول وټ کړو. ګرومرګلو دغه ملعون باندې ټول ریپورټونه وایو. دا د نسل یزید، نسل مویا، ابو سفیان نسل دی. خدای دین لعنت وکړي دی په ابو اجداد لعنت. دغه ملعون باندې تاسې اوس وګورئ، یعنی په ټولو صحابه باندې دا خو د ما دپاره ویاړ ځای دی چې الحمدلله چې د معاویه رضی الله عنه بچی یم. دا مې د ویاړ ځای ده چې د ابو سفیان رضی الله عنه بچی یم. دا مې د ویاړ ځای ده چې د عمر الفاروق و د جانان عمر و د عثمان و د علي حیدر بچی یم. خو تاسې وګورئ وایي په دوی او د دوی په پلرونو په ټولو باندې د لعنت وي. ښه وایه پسې پرېږده. دا ریپورټ بیا چا ووهل؟ ما باندې راغی قاری صاحب. دغه ملعون والا واجب د سینا څخه سره واجبن کې دغه ملعون باندې ټول نه په موږ باندې هم راغلی آرز پاکستاني پاک 15 رپورټونه واجب. ښه بیا مو ولیدل؟ ټول قاری صاحب بابا عبدالرحمن صاحب کتک د په کوم باندې ریپورټ راغلی. ښه مشکل نسته بیرته راپورته کړي. نو دا شیخ صاحب محترم د موږ دغسې حال د له دې خلقو سره دلته چې د خلقو ته وایو دا د دوی په ګروپونو کې دا حال ده. دلته نور میسیجان هم شته، نور میسیجان چې واوري زړونه به مو درد وکړي. تاسې وګورئ وایي در باندې واجب ده چې تاسو په دې لایفونو باندې ریپورټونه ووهئ او دا پرې نږدي. اوس د موږ والو ته چې ووایه دلته چې در سره کېږي د ما ځان له تا نه قربان، زه د صحابو دفاع کوونکی د پلاني. نو دا د دې منافقت مې شیخ صاحب ډېر زوروي. مخکې د یو شعر وویل بیخي ډېر دغسې د زړه دپاره مې ملحم سو، په خدای قسم ملحم سو د زړه دپاره مې، د دې زخمي زړه دپاره مې ملحم سو. الله دې تا سره لوړی کړي. د ما دې الله بارک الله فیک، الله دې ژوندی لره قربان مسلم. تاسې دې الله جل وعلا راته خدای جل وعلا مو راته وساته. میدان پرېښودل خو به د دوی له خوا نه خو دا خو به ډېر ناشونه یسي. د اهل حق دی میدان ورته پرېږدي، بیا هغه اهل سنت والجماعت چې ټول عمر د خپل توحید دفاع کړی او په خپل توحید باندې ځانونه قربان کړي دي. نو علما سره چې دا ډېر مخالفت کوي، ځکه زه ډلپرسته نه یم، زنده‌باد والا نه یم، د فرقو والا نه یم. ځکه ما په همیشه چې مې له دې خلکو سره خبرې کړي په قال الله په قال رسول مې کړي ده علیه الصلاة والسلام. نو دا ډېر خلک چې دغسې په دې سترګه راته ګوریم نو وجه یې همدا ده. نو شیخ صاحب باور دې وسه چې ډېر مې زړه راته خفه و له دې خلکو نه، له دې خپلو خلکو نه. خو تا دې رب سره لوړی کړي، تا دې الله سره لوړی کړي. تاسو سره قاری صاحب ګوله زمونږ
د ورونو ته د لاندې چې ناست است ګوري 396 کسان تقریبا 390 لاندې ناستې او هر یو ګوري د رپورټونو علاج همدغه دی چې تاسو دا کوم چې ژوندۍ بڼه باندې دا پروګرام دی دا خوښ کوي یعنې لایک وکړئ لایکونه او همداراز انګلیسي بعضې هغه ولیکئ او باقاعدې چې راځئ باید دا لایک وکړئ ګورئ تاسو به لیدلي د دغه ایتیستو هغه ته چې ننوځي دا کفار دي بېدینه دهریان دي خو په آن واحد کې څه خو انجوګان دي دوی ورسره مرسته کوي او څه هم مسله دا ده چې هلته کسان ناست دي نو هغوی دغه لایف تقویه کوي هغوی تر شا ولاړي زما هماغه خبره ده وایو چې زه یو وارې د 90 کال کې یو څارنوالو د هغه کور ته د جرګې لپاره چا وروستم نو زه ما ملګری و زه چې ورغلم نو ما ته مې ویلې چې صاحب دا قالینې دا کور دا هر څه ستا دي او ته بیخي مختار خو ګوره پام کو چې د ځمکې خبر راته ونه کړي هغه ځمکې باندې مسله وه چې د ځمکې باندې څه نه وایي اوس موږ په خولې باندې دا خبرې کوو دا ملګري دا وایو خو د عمل په صحنه کې بالکل وروسته پاتې یو دغه منډه ترړم نه ده زده زه وایم اسلامي لایفونه خصوصا په پښتنیزو علاقو کې او دا پښتنو ته چې په دې پښتنو کې څومره روافض شیعګان دا 14 امامي 12 خو نه دي 14 هغه ابولولو فیروز مجوسي غلام او 14 خمیني لعنت الله دی نو دا 14 امامي 14 قسمه کافران دي دا خبيثان دغه خلکو منګ نه پریدي دسي نو تاسو هغوی ته وګورئ چې دا یو مولای راشي این علم از کیست که به صاحب است یا حسین خانو څه اوس دې کې چې دي او دا ټول ورته ژاړي دا ټول ورته لګیایي په بخښنې سره قاري صاحب محترم تاسو د شیخ صاحب نه ډېره غټه بخښنه غواړم زه یو ویډیو ما را پیدا کړی او هغه څه د ستاسو په باره کې چې د جړا په باره کې او دوی د حج په باره کې څه عقیده لري زه ورښکته کېږم بابا عبدالرحمن صاحب زه به د حج باره کې اوس دا د حج را روان دی که نه قاري صاحب محترم دی وایي چې د عرفې په ورځ د دې تر مخه چې الله عرفات ته نظر وکړي او وګوري و اول د کربلا زایرینو ته ورګوري و دا ولې و دا ځکه چې په عرفات کې ټول حرامیان او په کربلا کې ټول حلالیان راټول شو ونو چې د متعینه پیدا یې هغه حلالي شو او چې له نکاح نه پیدا یې هغه ته دوی حرامیان وي ګوري دغه خلکو د لایفونو کې څه حالي ورونو داسې وکئ له دې خلکو نه زده کوي خلک د باطل په پلوي باندې ولاړ دي موږ حق لپاره کار نه کوو دغه پښتنیزې خصوصا دا په افغانستان کې پښتانه په خوست پکتیا پکتیکا اخواته چې اوړي میرانشاه همداسې راځي کورمۍ جنسي دا بېرته پېښور ته رارسېږي دلته چې دا څومره پښتانه او دوی سره پخوا کې دا شیعګان هم زه خلکو ته وایم مالې موږ پخوا 4.5 وو 15 شوي نه وو وای دا څنګه مالې موږ دومره وو چې بس ځان ته هم شیعه نه ویل نور هم د شیعو کارونه کول په افغانستان کې وای هغه څنګه مالې په محرم کې به ټول بیده وو موږ به خوږې وریجې پخ کړې وې شوله شیرین به یې ورته ویلې دا به شیعه به په خوب بیده وو موږ به کور ته هغه وروړې دوی به په کور کې پراته وو موږ به وخت هدیرو ته تللي وو قبرستانونو ته سطلونه به په لاس ولې اله حسین تږی مړ شوی دی و بدبخته نو دلته وباچې عجیبه وه موږ به دا کارونه کول خو چې کله پوه شو اوس دا پښتانه پوهول غواړي پارسیوانانو ته خو ماشاءالله ډېر ښه منظم پروګرامونه روان دي ټلویزیونونو ورڅه نه اما دغه پښتنو لپاره چې څومره کار په پښتو ژبه په خپلې مورنۍ ژبه تاسو وکړه الله دې نورم توفیق درکړي وجزاک الله خیرا وزوجک الله بکرا نو دا به م درته ووایم نو الله دې خوشحاله لره زه پوهېږم چې حوصله نه بایلې شیخ صاحب محترم دا یوه خبره دې ډېره چونکې تاسو خو الحمدلله د موږ مشران یاست او د ما هغه عالم ډېر زیات خوښېږي چې د رسول الله په صحابه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اهل بیت و امهات المؤمنین او غیرت کوي چونکې د دوی کفر ماته معلوم شوی ده شاه عبدالعزیز رحمه الله په مختصر تحفة الاثنا عشریه کې وایي که هر عالم د دې خلقو پلټنه وکړي نو ډېر زر به د دوی کفر ورته ښکاره سي په مختصر تحفة الاثنا عشریه کې وایي هر عالم د موږ علما پلټنه نه کوي دغه یو ټکي سره اشاره وکړله چې دوی هلته په پښتو کې درواغ را یو ځای کړي چې دوه خبرې ورته وکړي دا ټول ورته زاړي د موږ وال بیا د قرآن
او د توحید د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا پاک راوړلی شریعت ته په دې سترګو کې مو په الله قسم کړي دوی لا غیرت لیدلی وي. په دې سترګو د دوی کې مو په الله قسم کړي دوی غیرت لیدلی وي. نو په کار همدغه ده شیخ صاحب، الله دې تا خوشحاله کړي، الله دې تا سرلوړی او عزتمن او قدرمن کړي. او دا یقینا دا خبره د موږ تاسو په دې منطقو کې کتا په یاد وي دا دوستان بدل ته پوهیږي نو دومره حلوا به مو پخ کړی وای دا بی بی پاتو ده. بی بی پاتو باندې پوهیږي؟ هو قاري صاحب بالکل بالکل. یعنی د موږ په دې ټولو منطقو کې د علماو په کورونو کې به د حسین علیه السلام د عاشورا په ورځ به حلواوې پخېدلې او خوږې وریجې به پخېدلې او همدغه شانس پسې راواخله بی بی پاتو. بی بی پاتو کې به یې غنم پخ کړي بیا به په خلقو باندې ویشل. یعنی دا د تا خبره شیخ صاحب محترم چې 4.5% او 5% نه وو، په دې کې شک نشته چې په موږ کې ټول رواجونه د دې روافضو راپکې اوس هم شته، خو لیکن اوس الحمدلله مؤمنان مسلمانان یو څه را بیدار سوي دي د خدای په فضل سره. الحمدلله ډېر کار شوی. پردیو په تقلید کې رسیدلی وو شیخ صاحب محترم په بخښنې سره د پردیو په تقلید کې موږ دومره ځای ته رسیدلی وو چې موږ به د بارات په 15 شپه باندې ټوله شپه لکه مجوسیان ورونه مو بلول. بالکل. قاری صاحب دا شیخ صاحب ناسته دا ویډیو بلک فلیک کو که تاسو اجازه دا شیخ صاحب خو زه دا شیخ صاحب پسې خو زه ملزم یې پیدا کړم، خو الحمدلله دا له چا سره چې قلبا د چا محبت وي دا د مننه د په ګوتو باندې راغلل او دلته را پیدا هم شو. شیخ صاحب خو دې تجربې لري ملدنه به استفاده کړي. شیخ صاحب زه د 2003 کال نه پیژنم، دوی سره استاد سادات سره کله چې دوی مناظره کول دوی سره الحمدلله ما هغه وخت کې مرسته کړې ده. یادول ضروري نه دي خو الحمدلله د ډیر وخت نه پیژنم. الله دې سرلوړی کړي. بابا عبدالرحمن صاحب هغه ویډیو لګ دغه کړه اول کربلا ته راشه چې کله حسین وکسي عرفات باندې عرفات نه با پويشي مینا نه با پويشي طواف نه با پويشي قرباني نه با پويشي پاته به تلګ به معافي وړم پاته به تولګي چې ماګي صحرا کې ابراهيم قرباني سخته وا چې کله اسماعیل الاولو کده علي اکبر قرباني سخته ده نشوي پوي ته چې متوسط واس کوي. اول کربلا ته حاجی صاحب زکه ورشه، اول کربلا ته حسین زهرا ته زکه ورشه چې ته په قرباني نه پوي. اول صفا مروه ته ماسا ویل چې صفا مروه مانځه د اسماعیل مور هجرا منډي ویلي خود حسین عباس مانځه وچی صحرا کې کربلا کې د صغار مور ابوب منډي ویلي کربلا کې د صغار مور ابوب حسین سبن زهر ته قرباني کړی دي. ځکه اول حسین ته راشه، اول حسین زیارت وکا. حج صحیح دی، واجب دی، حج واجب دی. حتی یوزي کې پړول امام صادق علیه السلام دی یو شیعه د عربي زیارت خبرې کوي چې عربي ورېځي څوک د حسین زیارت وکي قدم قدم کې به حج وته ملويږي. هغه قبول حج، قبول عمره، قبول جنگ، هغه جنگ سدي رسول الله سره شرکت کړی دوره عجب خدای ورکوي چې کله امام راځي یو ځای باندې شپږم امام ودرېدو حسین زیارت خبرې بند کړي امام دی که زه نور مخکې لاړ شم ما ته خطر دی څه کېدای شي خلک حج پرېږدوي حسین ته روان شي ټوله حج پرېږدوي ما ته خطر دی څه کېدای شي خلک حج نه به زړ شي حسین ته روان شي. ځکه یوه بله جمله دې باندې دلیل چې دی دې باندې ثبوت چې دی د کومه خبره مو وکړه څه حسین مکه دی حسین عرفات دی. زه د نه یم چې کله د علي قیدي زوی شام دربار ته راغللو چې کله زین الله نن د امام شهادت فریضه لري ګوته وشړېږي چې کله د علي زین العابدین دغه د حسین زوی میړنی زوی علي سجاد دوره میړنی دی خلک یې څه بیمار نه موت یې مزرای دی شام کې غټ هغه ظالمانې کرسیونه وغورځول. لا حول ولا قوة الا بالله. دا سړی به څه وایي او دا لاندې ورته دا غویان ناست دي او بس او هسې چټي ها کې او دا خر ورته لګیا دی هغه څه وایي چې د کفر او د شرک مسایل ورته خبروي. په هر صورت ورونو لاندې کوم ملګري چې ناست استئ دا مسلمانان مؤمنان الله مو انشاءالله چې ټولو عقاید به ښه وي که نه الله دې زموږ او ستاسو ټولو عقاید ښه کي. خو دا یوه خبره ده چې اوله کې مې ویلي او آخري خبره مې دا نورې نه کوم له نیکو خلکو سره او له نیکانو سره لار نیول. دا ځینې کسان بعضې اثارو کې وایي چې دا د فرعون په زمانه کې چې جادوګران راغلل
د موسی علیه السلام مقابلې ته، نو دوی بیا دا کلمه ولې ویلې؟ وایي صرف دغه یو مسله ویلې چې دا خپل شکل او دا کالي د موسی په څیر جوړ کړي چې ممکن ماتې کو. الله هدایت ورته وکړ. زه دا یوه خبره درته کوم، له دغې مسلمانانو ورونو سره او نیکانو سره چې د دین کار کوي، له تاسو نه نور څه نه غواړي، فقط ترخوا یې ودرېږئ، تقویه یې کوي او لایف یې همیشه کلک وساتئ. دوی دې بیا رپورټونه وایي، نو دلته به ستاسو قدمونه پاخه یي، هېڅ اثر هم نه کوي. دوی دې وایي که نه ډېر څه یې وکړل، خو دا خو د حل لاره نه ده. دا اکاونټ بند و بل جوړوم، بل بند و بل جوړوم، همدغه خلک هلته به راټولېږي. نو دا دارالندوې د دوی جوړوي، د مشرکینو دوی پلارانو په هغه وخت کې د رسول الله په خلاف دارالندوه جوړه کړې وه، اوس به هم جوړوي. دې پسې مه ګرځئ، فقط دومره وکئ ورونو، دا زما مشوره ده او له تاسو نه دا زما جدي غوښتنه ده چې د الله د دین او د الله د کتاب او د پیغمبر د سنت او د هغه د کورنۍ او د صحابه او د عزت د دفاع په خاطر باندې دومره وکئ چې بس له قاري صاحب سره دا به یوازې نه پرېږدئ، زه به هم